پخپله لکه ځان زما زار ووهي دا به پخپله لکه ځان زما زار ووهي او تاوان به وکم که جانان زما زار ووهي د خپلو چغو نه پخپله دومره ویرېږم د خپلو چغو نه پخپله دومره ویرېږم وایم کیدی شي درس جهان زما زار ووهي دغه سړی که د خدای په خدایۍ کې راغی دغه سړی به په ایمان زما زار ووهي کله به وي چې د خلوص حد ورته وښایم کله به وي چې د خلوص حد ورته وښایم کله به وي چې رقیبان زما زار ووهي ویلې غرقه به شم نوره پسې نه جاړم ویلې غرقه به شم نوره پسې نه جاړم هسې نه چرته منصور جان زما زار ووهي واه ډېر ښکلی او نثري ټوټه به هم وړاندې کړو او نثري ټوټه ده چې زما هم ټول یادېږي زما هم ټول یادېږي ای زما د کور خلکو ای زما سره مینه لرونکو خلکو آیا تاسو ته احساس شته چې زما هم ټول یادېږي کلونه وشو زه لکه د یو نافرمانه بچي ستاسو نه لرې اوسم کلونه وشو ځکه هره شپه نه وي نو هره ونۍ خو د شپې جاړم زما د خپل کور کلي یو کس یوه خبره یاده ده زه د دې نړۍ تر ټولو زیات حساس انسان یم ورسره زه د دې نړۍ تر ټولو کلک او مضبوط انسان یم کلک ځان ته ځکه وایم چې زه د شپې په تنهایۍ کې ژاړم ما ستاسو د خوشحالۍ لپاره خپله ځواني د تورو شپو ګړنګونو ته بخلې ده منم ما به ښه جامې اغوستې وي منم زه به په بلها وطنونو ځایونو ګرځېدلی منم ما به په ځان عطر وهلی وي خو قسم په خدای چې وږې شپې اوس هم کله کله تېروم تاسو خو په خېټه ماړه یې که نه ما سره خلکو تعلق دوستانې مینې لیونتوبونه هر څه د یو غرض لپاره کړي زه د هر چا په کار راغلی یم ما د الله د شکر نه مخ نه دی اړولی ما اخترونه په نهره او ستاسو په وژون کې یاد کې تیر کړل ما د ماشومانو وړوکوالی ونه لیدو ما د پلار د غوسې او د مور د ګونجې لاسونو لمس محسوس نه کړ ما همیشه د مور سره په هغه موقع خبرې کړي دي چې یا هغه سخته ناجوړه او یا لږه گزاره حال ما هر سحر د یو نوي غم نه شروع کړی دی د دنیا په نظر زه د مزو ژوند کوم خو زما د پښتون وجود دننه چې کومه تنهایي ستاسو د بیلتون په شکل کې ده هغه ما وژني زه یې ظاهرولی نه شم زه ستاسو نه دومره لرې پاتې شوی یم چې اوس تاسو ته زما فریاد هم د ټي وي د یو اداکار اکټ ښکاري زه د خپل کلي او خپلو خلکو خپلو خویندو ورونو مور پلار بچو پسې ځورېږم خو ما له دې ځایه چل نه راځي د بچو په مخ کې ذکر قدرې نه کړم زه چې کومو مشکلاتو ته ولاړ یم زه بیا هم د الله شکر ګزار یم چې خیر که زه د هر قسمه حالاتو نه تېرېږم خو
ستاسو تکیه مې ځان ګڼلی. ما د مور او پلار په شتون کې یتیمه زندګي تېره کړه. ما د مور او پلار په شتون کې یتیمه زندګي تېره کړه. تاسو سحر، غرمه، ماښام، اختر، شوقدر لمانځئ، پیژنئ. ما ته زما د زیږون روز هم فیسبوک یادوي. زه د نړۍ په زغل کې د حقیقي ژوند نه لرې اوسم، خو زه بیا هم قسم کوم چې زه انسان یم، حساس یم. زما هم ټول یادېږئ، ما ته ټول یاد یې. تاسو خو لا پرېږده، ما ته د کلي د کوڅو سره سره د سړک د غاړې چونه شوي سپین بوتکي هم یاد دي، کم چې اوس نشته. ما ته د کلي، ګاونډ، د ملګرو، د څارو نومونه هم یاد دي، چې د چا د غوا نه برګی نوم او د چا د میخې نه چرګی. خو دا هر څه په دې مشیني دور کې او دې نوي نسل ته بیخي دروغ ښکاري. خو زه دروغ نه یم. ما ته ټول یاد یې، ما ته ټول یاد دي، زما ټول یادېږي، زما ټول یادېږي. نو دا او په دې کې دا شعر د ګران ملګري طلب خانو چې د بچو په مخ کې ذکر قدرې نه کړم. زه چې کومو مشکلاتو ته ولاړ یم، ډېر پښتانه پلاران دا شعر دومره د پښتنو احساساتو ترجماني کوي. د بچو په مخ کې ذکر قدرې نه کړم، زه چې کومو مشکلاتو ته ولاړ یم. یو پلار هم د خپلو بچو په مخ کې ځان کم نه راولي او هر بچی ته خپل پلار هیرو اتل ښکاري.